كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. زما محترم مسلمانان ورونو، د ایمان په شعبو کې یوه ډیره مهمه شعبه هغه د الله سبحانه وتعالی د عبادت نه رستو د خپلو والدینو سره احسان کول دي، د خپلو والدینو خدمت کول دي، د خپلو والدینو سره نرمي کول دي، د خپلو والدینو سره ډیر کومک او مرسته کول دي. زما عزتمندو، ځکه چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې چې کله خپل حقوق ذکر کړي نو د هغې نه وروسته یې سمدس د مور او پلار حق ذکر کړی. الله سبحانه وتعالی فرمایي: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ستا رب دا فیصله کړي چې تاسو به د غیر الله عبادت نه کوئ. وبالوالدین احسانا، او د مور او پلار سره به احسان کوئ، د هغوی سره به نرمي کوئ، د هغوی به خدمت کوئ. زما عزتمند، د مور او پلار په بچو باندې څومره خفه کیږي، څومره تکلیفونه ورسره تیر کړي. ډیر خوشبخته انسان هغه دی چې الله سبحانه وتعالی ورته دا توفیق ورکړي چې دا د مور او پلار خدمت وکړي او د مور او پلار سره احسان وکړي. او بدبخته انسان هغه دی چې هغه دا توفیق ورنکړي شي چې د مور او پلار خدمت وکړي، بلکې مور او پلار ورټي او د مور او پلار سره بد اخلاقي وکړي. الله سبحانه وتعالی دا موضوع ډیره بیان کړي: ووصینا الانسان بوالديه حسنا. الله سبحانه وتعالی کلک امر کړي انسان ته چې باید د مور او پلار سره احسان وکړي. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. الله سبحانه وتعالی انسان ته دا امر کړي چې هغه د مور او پلار خدمت وکړي، د هغوی سره احسان وکړي. ان تر دې که مور او پلار د یو انسان ګمراه هم وي، بیا به هم ورسره نرمي کوي، احسان به ورسره کوي او د مور او پلار خدمت به کوي. الغرض د ایمان په شعبو کې یوه ډیره لویه شعبه او د دنیا او د آخرت سعادت هغه دا دی چې انسان د خپل مور او پلار خدمت وکړي. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې موږ او تاسو ته دا توفیق راکړي چې دا دعاګانې پکار دي چې الله سبحانه وتعالی موږ ته توفیق راکړه چې موږ د خپل مور او پلار خدمت وکړو، ځکه چې دا د هغوی حق دی په موږ باندې او د ایمان په برخو کې یوه مهمه برخه ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.